السلام علیکم ګرانو محترم اولیدونکو، زموږ چینل ته ښه راغلاست. په دې درس کې به د ډیسټیمپټ آرټیکل یا معلوم یا مشخص یا پارټیکولر یا ډیفینیټ آرټیکل زده کړو. نو په همدې کالم کې به لرو کازوس، ورپسې به دلته همهغه څلور حالتونه ماسکولین د نارینه نومونو حالت او فیمینین همهغه آرټیکلونه چې د ښځینه یا مؤنثو نومونو پورې اړه لري، او نوټ هم د خنثی یا مخنث یا بېطرفه نومونو آرټیکلونو پورې مربوط، او همدارنګه په پای کې به هم د پلوغال یا د جمع حالت ولرو. نو دلته به ټول کازوس ولرو، او په همدې رو کې به ماسکولین د نارینه نومونو آرټیکل، فیمینین د ښځینه نومونو آرټیکل، نوټ هم د خنثی نومونو آرټیکل او پلوغال د جمع نومونو آرټیکل ولرو. ښه، اوس راځو کازوس. کازوس معنا د کیز یا حالت یا د قضیې په معنا ده. نو راځو په همدې حالتونو کې به نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو او ګینیټیو ولرو، ورپسې مربوط د هغوی آرټیکلونه. نو کله چې موږ کازوس د نومیناتیو ولرو یا حالت د نومیناتیو ولرو، نو د ماسکولین یا د نارینه نومونو آرټیکل به ډی وي، فیمینین د ښځینه نومونو آرټیکل به ډي وي، او د نوټ هم د خنثی یا بېطرفه یا مخنث نومونو آرټیکل به ډس وي، او د جمع حالت کې به ډي آرټیکل وي، ډي. همدارنګه د اکوزاتیو په حالت کې به دا ډیا په ډین باندې بدلیږي، یوازې د ماسکولین د نومونو په حالت کې. فیمینین په همهغه حالت باندې پاتې کېږي، خنثی هم همهغه شان کوم چې په نومیناتیو کې په همهغه حالت باندې پاتې کېږي، یعنې ډس. او پلوغال یا د جمع حالت هم په همهغه شکل کوم چې په نومیناتیو کې په هغه حالت پاتې کېږي، یعنې په اکوزاتیو کې یوازې د نارینه نومونو آرټیکل توپیر لري چې هغه ډي یا په ډین باندې بدلیږي. صحیح، نور همهغه شان پاتې کېږي کوم چې په نومیناتیو کې موجود و. همدارنګه په دریم داتیو حالت کې په ماسکولین یا د نارینه نومونو حالت ډیم ده، د فیمینین حالت آرټیکل یعنې په داتیو کې ډي ده، د نوټ هم د خنثی یا بېطرفه نومونو آرټیکل ډیم ده، کوم چې د ماسکولین او د نوټ هم حالت کې یو څه دي، ډیم ډیم، یعنې ډیم ډیم دواړه عیني څه دي. همدارنګه د جمع حالت یې په ډین باندې بدلیږي، دا هم د داتیو حالت ته هم د آرټیکلونه یې د نارینه نومونو، د ښځینه نومونو، د خنثی نومونو او د جمع په حالت کې ښودل شوي دي. ډیم د نارینه نومونو، ډیا د ښځینه نومونو، ډیم هم د خنثی نومونو، او پای کې هم پلوغال کوم چې د جمع نومونو آرټیکل ده په داتیو کې. اوس راځو اخري حالت ته کوم چې ګینیټیو حالت ده. ګینیټیو کې د نارینه نومونو یا ماسکولین حالت په ډس ده، ډس په ګینیټیو کې. په فیمینین یا د ښځینه نومونو آرټیکل ډیا ده، یعنې ډي پر ډیا باندې بدلیږي. همدارنګه د خنثی نومونو حالت ډس ده، کوم چې د نارینه نومونو حالت کې و عین څه دي، او همدارنګه د جمع حالت یې په ډیا ده، یعنې په ګینیټیو کې د جمع نومونو آرټیکل ډیا ده. نو دلته هم ډس او ډس د ماسکولین یا د نارینه نومونو او د نوټ هم یا د خنثی نومونو عین څه ده، یعنې دلته هم ډس ده، دلته هم ډس ده، لکه څنګه چې په داتیو کې هم مساوي و، ډیم او هم ډیم. نو په دې دواړو حالتونو کې دا دواړه آرټیکلونه یو څه دي، یعنې د نارینه نومونو حالت او د خنثی نومونو په حالت کې هم دا آرټیکلونه توپیر یا فرق نه لري. صحیح، یاد ولرئ چې د جمع په حالت کې په ګینیټیو کې همهغه آرټیکل ډي ده. نو دا و د ډیسټیمپټ آرټیکل یا د مشخص آرټیکلونه په جرمني ارمني ژبه کې. نو امید لرم چې دا درس به درسره مرسته وکړي. د همداسې نورو معلوماتو او د ګرامر د درسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب، او تر نورو درسونو پورې ښې چارې د الله په امان.